دې دور کې فلم جوړول لکه د اوس په نیچې چلي. فلم جوړول ډېر ګران کار دی نن سبا. داسې ډرامې کړي دي چې لکه هغې سینماګانې بلکل سټاپ کړی وې. خدای شته لکه ده چې په پېښور کې ما کار کولو ما په ځان کلمې چوپ کولې. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، غټ اختر را روان دی. د غټ اختر دپاره پښتو فلم انډسټري یو نوی فلم د کتونکو دپاره تیاروي چې د دې فلم نوم دی بدماشي خو لیونتوب دی. د دې فلم په حواله زما پر څنګ باندې د پښتو یو ډېر باکماله اکټر کامران خان ناست دی. له کامران خان څخه د پښتو فلم انډسټري په حواله او د دې فلم په حواله باندې خبرې اترې کول غواړو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې کامران خان ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم ستړی مشه. وعلیکم السلام عظیم بھائی، ستاسو ډېره مننه. ستاسو د وطن چینل والا پوره ټیم ډېره مننه چې تاسو په دومره مصروفیاتو کې زموږ ځای ته رالی او موږ له مو قیمتي ټیم راکړو. یو جهان مننه. ډېره مننه کور د ودان سه. کامران خان دا ماته ووایه، غټ اختر دپاره پښتو فلم انډسټري د یکې خان په ډایرکشن کې یو نوی فلم د کتونکو دپاره تیاروي چې د فلم نوم دی بدماشي خو لیونتوب دی. څه وایې د دې فلم په حواله؟ یار عظیم بھائی، خبره خو دا ده چې لکه فلمونه ختم دي. تقریبا لکه ډېرې ښه ادارې وې چې هغې فلمونه جوړ نه کړه په دې اختر، او دا د یکې خان صاحب ډېر قابلیت دی او ډېر د هغه محنت دی. یعنې په دې دور کې فلم جوړول لکه د اوس په نیچې چلي. فلم جوړول ډېر ګران کار دی نن سبا. ولې سرکټ یې نشته. یو د پېښور سرکټ دی، یو د کراچۍ سرکټ دی، نور سرکټ مرکټ ختمې دي. مخکې به فلم جوړ شو نو تقریبا کوواټ، نوخار، مردان، سوات، کابل په وره سرکټو باندې به فلم وچلېدو نو هغې به څه نه څه به ریکوري وکړه نو پروډوسر به بچ پاتې شو. نو په دې دور کې خو لکه فلم جوړېدل ډېره مشکله خبره ده. خو دا دی کې خان صاحب ډېره مهرباني ده او یو ډېر غټ نوم قدم اوچت کو لګه. او کې خان صاحب مخکې انشاءالله ډرامې ډېر ښه ورکړي دي. هغه چې کومې ډرامې راوالی نو داسې ډرامې کړي چې هغې فلمونه شاته کړي چې په کم دور کې خان صاحب ډرامې شروع کړي وې که نه، لکه د وینو تږې وګوره، باغي وګوره، نادان وګوره. داسې ډرامې کړي دي چې لکه هغې سینماګانې بلکل سټاپ کړی وې. او چې کله هغه سیټ شو نو بیا لږ فلمونه روان شو. انشاءالله چې فلم دی په اختر خو سر نور فلمونه خیر نوي نشته او ښه فلم به یې جوړ کړی. یکې خان صاحب مخکې هم کوشش ښه کړی او اوس به هم ښه کوشش کوي. یکې خان صاحب په دې ماحول کې چې په کوم ماحول کې پښتو فلم انډسټري فلمان تاوان کوي، د دې تاوان په ماحول کې د یو ریسک واخیستی چې زه به غټ اختر ته کتونکو ته فلم سازوم. څه وایې په دې حواله؟ نو دا خو دنیا ته پته ده چې په دې دور کې فلم ګټل مشکله ده. خو انشاءالله کوشش دی چې کم محنت وکړي او هغه محنت هغه ته صله میلو شي. کوشش دی جاري دی. خو لکه په دې وخت کې ګټه مټې نشته. ګټې چې وې که نه هغه 2010 خبره وه، د 2008 خبره وه چې یو فلم به جوړ شو نه به په دنیا سینماګانو خورېدو. مردانو، پېښور، نوخار، کراچۍ، کابل سرکټ به زیاته و. سرکټ به زیات نو ستا فلم به چلېدو، تا به تاوان نه کېدو. تا ته چې په د هر سرکټ نه څه نه څه راتلل نو ته به بچ وې، تا به دوباره فلم جوړولو. او داسې ښه پروډوسران، ښه ډایرکټران په دې اختر فلم جوړ نه کړو. پېښور ته تللی وي د یو ډرامو دپاره. څه وایې په دې حواله؟ بس پېښور ته خیر موږ چکر له تللي او بس بیا څه ملګري هغه وایي چې څه ډرامه وکړو. نو مې داسې م راغلي وو ډرامه نه مخامخه چې بل ځای دی خو راشه. کراچۍ کې خو موږ ډېرې ډرامې وکړې نو زه راشم پېښور ته چې دلته هم لږ ماحول بدل شي، خلک بدل شي، علاقه بدله شوه. نو دا خبره وه. اچھا په پېښور کې د په کومو ډرامو کې د خپل فن مظاهره وکړه؟ پېښور کې خو موږ ډرامې درې وکړې. په هغه درېو کې چې کومې دوه بلکل تیارې دي. هغه یوه چې کومه ده نو هغه لکه
پاتې را ابه انشاءالله دوباره کوو. نو هغې کې یوې ډرامې نوم دی زه بې ګناه یم او د بلې ډرامې نوم دی ملنګ جان او د درېیمې ډرامې نوم دی ناکردې. نو دې کې به انشاءالله دا دوه ډرامې ریلیز کېږي په دې اختر او دا بله به لږ اختر نه بعد. څه وایې د کراچۍ کې ایکټینګ او په پېښور کې ایکټینګ څه فرق و؟ نو کراچۍ کې خو ایکټینګ دا دی چې لکه دلته کې ټول نوي کسان دي او پېښور کې خو تا ته چې ودرېږي نو هغه ټول سینیري. نو خدای شته لکه ده چې په پېښور کې ما کار کولو ما په ځان کلمې چوپ کولې ولې چې ما سره چې کوم اکټران ولاړو نو هغه زه د هغه اکټرانو په خپله پرستار وم. ما به د هغې ډرامې ما د هغې فلمونه ټول عمر کتلي وو. ما چې هغې ته کتل نو ما زه به د دې خلکو د مخې ډایلاګ څنګه ویم خو بس دا د الله مهرباني وه د مور او پلار دوا وه چې بس ما دغه خلکو د مخې کار وکني ډېر ګران کار دی پېښور کې. پېښور کې چې د لکمو فنکارانو سره د خپل فن مظاهره وکړه په هغو فنکارانو کې سینیر فنکاران څوک څوک وو؟ پېښور کې موږ سره خالد یاسمین میډم وه او بیبي شیرینه وه، شیناز پېښوري وه، منتظب و چې د پښتو فلمونو بېتاجه باچا دی، بېتاجه کرکټر یې کړي، هر رنګه کرکټر یې کړي دي. فراخان وه، امجد سعید له و. تقریبا پېښور کې موږ سره ډېر ښه فنکارانو کار وکړو. په دې درېو واړو ډرامو کې څه وایې چې کومه ډرامه به کتونکي خوښه کړي؟ یاره عظیم بھائی ډرامې خو تقریبا مونږ چې درې واړه کړي نو درې واړه باندې ښه محنت او ښه کوشش کړی. اوس فیصله خو به عوام کوي چې عوام پکې کومه ډرامه خوښوي او کومه نه خوښوي. ستا په دې درېو واړو ډرامو کې د زړه ارمان پوره شو که نه شو پوره؟ د زړه ارمان خو مې خیر په یو ډرامه کې پوره شو. د زړه ارمان مې دا و چې لکه ما یو دغه کولم چې دا خالد یاسمین زما یو ډرامه کې مور راشي نو پای کې زما زړه ارمان پوره شو. هغه زما په ډرامه کې مور ده، ډېر ښه کرکټر او ډېر ښه حساب کتاب دی. پای خالده یاسمین سره چې د خپل فن مظاهره د کوله څه د محسوسول؟ نو بس داسې مې محسوسول چې لکه ما یار دا سینیر اکټر او دغه خو چې کله هغې سره زما هغه سین رالو نو هغې ما له په هغه سین کې دومره مینه محبت راکړه چې خدای شته لکه ما وی چې واقعي دا خو هغې ما ته داسې مینه محبت راکړه چې لکه خپله مور تاله مینه محبت درکړي. مطلب ته له خالده یاسمین څخه تر حد زیاته خوشحاله یې؟ یا بالکل خالد یاسمین میډم چې دغه زموږ ډېره ښه سینیر اکټره ده او زموږ یې ډېر قدر کړی دی. که فراخان ده که خالده دي د پېښور څومره آرټسټان دي د موږ ډېر خیال او ډېر قدر یې کړی. شاید خالده یاسمین د وطن چینل پر شیشه باندې ګوري، څه وایې هغې ته؟ نو بس هغه د هغې مهرباني ده چې زموږ د نوي کسانو سره ډېر کاپریټ وکړو، ډېره ګزاره وکړه او موږ له دومره مینه محبت راکړه چې انشاءالله دوباره به بیا نیکسټ کار کوو. پېښور ته د بل وار د تګ خیال شته او که نه؟ او انشاءالله ولې نه، اوس خو به بار بار ځو ولې چې هلته کې تا ته هر څه پوره میلاویږي، آرټسټان میلاویږي، هر څه میلاویږي. موږ د کراچۍ هم بهرحال ښه دغه دی خو لکه دلته موږ د مصروفیات ډېر دي چې موږ له یو کرکټر پکار نو هغه بیا مجبورن هغه نه نو بیا موږ بل لولو چې په بل شی وکړو نو هغه خوند بیا نه کوي. ګرانو کتونکو یو ذکر به له تاسو سره زه وکړم. له کامران خان سره په دې ټور کې زه هم وم. زه په خپله پېښور ته لاړم. په پېښور کې واقعي یو مارکیټ دی چې هلته د فن بادشاهان، د فن هغه بهترینه فنکاران هلته یو ډایرکټر ته، فلمساز ته میلاویږي چې هغه په فن باندې پوهیږي. واقعي کامران خان چې کومې خبرې وکړې هلته ټولو فنکارانو ډېرې زبردسته، ډېرې ښایسته، باکماله فنکاري په دې درېو واړو ډرامو کې وکړله. خو کامران خان دا خبره کوي چې هلته په پېښور کې چې کوم دي تا ته ډایرکټر، تا ته کیمرمین، تا ته مطلب له یو ډرامې سره منسلک هر هغه څیز او هر هغه فنکار میلاویدای شي چې د کم فنکار په یو سکرپټ کې ضرورت وي. د کراچۍ په ښار کې هم ډېر بهترینه، ډېر زبردسته فنکاران دي خو د کراچۍ ښار یو مصروف ترینه ښار دی. ډېر فنکاران په خپلو ملازمتو باندې
چې کوم دی لګیا وي په مختلفو کمپنیانو کې لګیا وي یعنی یو اداکار د اتوار په ورځ باندې وزګار وي بل اداکار چې کوم دی جمعې په ورځ باندې چې کوم دی وزګار وي نو دا فنکاران پر یوه ځای باندې غونډېدل دا د یو ډایرکټر دپاره د یو پروډیوسر دپاره ډېر ګران کار دی بیرته به راسو د غټ اختر غټ فلم ته چې د یکې خان په ډایرکشن کې چې کوم دی سازیږي بدماشي خو لیونتوب دی کامران خانه دا ماته ووایه بدماشي خو لیونتوب دی دا نوم ته په کوم نظر ګوري څنګه نوم دی بدماشي خو لیونتوب دی دا نوم داسې نه دی دا چې کله خلک دا فلم وګوري که نه نو په دې نوم باندې خلکو ته یو میسیج دی په دې کهانۍ کې لکه نن سبا هر سړی وایي زه بدماش یم نو دې کې به انشاءالله خلکو ته یو میسیج میلاویږي خلکو ته به یو عبرت ورځي نو انشاءالله چې ډېر خلک به د بدماشۍ نه اوړي अब واپس خپل نیغې لار ته راځي کامران خانه دا خبره ماته وکړه د پښتو فلم انډسټري کې خو ډېر ډایرکټران شته د دې ډایرکټرانو په حواله څه وایي یار عظیم بھائی ډایرکټران خو نن سبا هر سړی ډایرکټر دی چې چا ته ګوره وروره پاڼې او کامپي به یې نیولې و زه ډایرکټر یم خو ډایرکټران هغه زره ډایرکټرانو کم چې نسیم خانو الله دې وبخي کم چې ډایرکټر لیاقت علي خانو هغه داسې ډایرکټر و چې هغه د پښتو فلمونه بدل کړي عبید نسیم و تر هغه فلمونه راواله وګوره چې د انډیا مقابله کوي هغه داسې ډایرکټران و چې هغه د په سلیما والا رینګ کو چې یاره موږ له فلم وکړه او دا اوسني چې کوم ډایرکټران دي نو بس د دې خو بس نه ویم درته په اوسنیو ډایرکټرانو کې خو ایکې خان هم شته نه خیر ایکې خان خو جدا سړی دی هغه خو اوس هغه خپل حساب سره کار کوي هغه به دا فلم دا وکړو هغه د خپل مرضی مالک دی هغه خو چا دغه نه کوي لکه بس هغه خپل حساب کتاب خپل پروډکشن دی هغه هغې دپاره کار کوي لګیا دی ډېره مننه کور د ودان څه په آخر کې د وطن چې نن مینوالو ته که د یو ښه ښایسته پیغام په ذهن کې وي بس پیغام خو به دا ورکو دی خلکو له چې په دې اختر دا فلم لګي او ټول مینوال له پکار دی چې په ګڼ تعداد کې راشي دا فلم وګوري او په ګڼ تعداد کې دا ټول خلک ټول فلمونه وګوري او دا به خلکو ته ووایو چې بس دا د یوټیوب ډرامې دي ښه په مینه یې ګورئ ښه په مینه یې دغه کوئ دا د موږ د پښتو کار دی او چې دا د دې مینوالو دې خلکو سره مینه یې موږ سره انشاءالله چې دې نه ښه ښه ډرامې موږ دې خلکو له جوړو ډېره مننه کور د ودان څه کامران ګرانو کتونکو دا و کامران خان چې له ده سره د پښتو دا نوی فلم بدماشي خو لیونتوب دی د دې په حواله او د پښتو فلم انډسټري په حواله څو د خوند خوږې خبرې وکړي تر بل خوندور پروګرامو پورې مو پر لوی الله سپارلي یاسته د خدای په امان